بسم الله الرحمن الرحیم. وللمصاحبة نحو اشتريت الفرس بسرجه، وللتعدية نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ونحو ذهبت بزيد أي اذهبته. دا دوی معنی وینن کئی با دی با دری معنی ترشله. پہلا معنی وا دی الساق، یعنی چې عربی اسم بنده هر کلا با داخله شي به هغه شی دا معنی پرتی تو سی به تلاش کایه جمله ته ګوري. زنا زوی شوی د الساق معنی، زنا زوی شوی د تعلیل معنی، زنا زوی شوی استعانت معنی. اغه زوی ته کسیه الساق شدا معنی پرتا دو چې د دوی شایې پیوزوی پیوستدل، میلانا جوړنا، میلانا جوړنا دغه د الساق معنا دو. لکه بهی داون دای و بیموری دا سره پیوزوی شوی دی، دای و بیماری سره پیوزوی شوی دی. اردو سے کا بمحاورہ ترجمہ کوے اسے بیماری لاحق ہے شا، اس کا بے متعلق کوے بہی بیا التصقا بہی داؤن، التصقا فعل بہی متعلق سے فعل پر داؤن داغه د التصق فعل د پورا فاعل وغه هی ضمیر چې د با چکم مجرور ده او راجع وی یو مقدر اسم تا چې هغه مذکور شوی په دانه مخشه. لکه مشتو سے زید ذکر لګیا ده، زید ذکر لګیا ده چې سبق ته زید نه دروغلا نو ویل نه دروغلا نو طالبونه شیو طالب ویل التصق به داون، نو به داون و دغه دا معنی چې د طالب داسې ویل با الفاظ دیگر چې التصق به داون، نو دغه به د حواله ضمیر چې د اوی راجع وی امخشه چې ذکر وشو اسیکو زید و چې سبق ته نه دروغلا شا. دغه د الساق حقیقی معنی وا وی وای مجازی معنی وا. لکه مررتو بزیدن چې تیرې دل خو په لیار کېږي په مځکه باندې پشاش دلا شي، خو مجازن میژ د یو زوی سره چې نږدې تیر شي بیا هغه د پورا مجازانه با استعمالیږي د قربت ته وجنه چې هغه تیرې دل گذر مرور هغه د بعد مدخول سره نږدې تیر شو ده. لکه مررتو بزیدن شه چې زه تیر شلم په داسې زوی چې ازوی زید ته ور نږدې ده، یعنی ازوی د زید سره نږدې او دوامه معنی ته شی و د با استعانت معنی و. استعانت معنی دو د مدد طلب کرنا، نو د با په مدخول سره د مسبق ته پورا مدد غوښت شي. مسبق شه کیم فعل دا کتبتو بالکلامه، ایبانا مقابل کتبتو فعل دا یعنی د بانا مخشه، مقابل منا مخشه و د با مدخول ته شي دا قلم دا، نو د با مدخول و بطور اعلی د سابقه فعل د پورا استعمالیږي. په دا طریقه د بعد مدخول نه مدد وخست شي. دوامه معنی د استغنات روغلا د با. دریمه معنی مې پرین وکړه چې تعلیل وی سبب جوړېدل، یعنی د با مدخول سبب جوړ شي هغه چاره د پورا چې د بانا مخشه ذکر شوی دو. که پرین آیات شریف سے انکم ظلمتم انفسکم، نو ظلمتم انفسکم دا چار چې وشلا د فعل ظلمتم فعل د پورا د با مدخول دا علت وګرځي د سبب وګرځي په یو ټکی شه دمرا معنی پرتای، نو باشه د سببیت معنی پرتاوی کلاوی استعانات مانا پشه پرتای، کلاوی د الساق مانا پشه پرتای. نن په سبق شه میجوی ولل مصاحبت نحو اشتریت الفرس بسرجه،
وقد تكون الباء ثابتة للمصاحبة. پرین جمله سے خو د جار مجرور د لتعلیل د پر چکیم مقدر ظرف مستقر وکنا ا موجود خونو کنا مشتو سے اترو بس ظرف مستقر ثابتتن نو دوغ شوا دغه سکا یغه د پرین غند خبره دو. وقد تكون للمصاحبه کلا کلا وی با د پورا د مصاحبت. اس مصاحبت تشتوی مصاحبت دامنا چې د دوی شایع پیوزوی کے دل دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا. دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا یا مشدا ساویلا شي چې دا بادو په معنی د مغا لکه سرنګ چې واو بمعنی مغا جاء البرد والجبات یا جاء الحر والمروحة. واو بمعنی مغا انا مفعول مغاهو جوړ شي مفعول د منصوبات نه ده نو مفعول مغاهو چې کیموي د واو مدخول هغه منصوب وی جاء الحر والمروحة مروحة بزیتوي نو مروحة جاء الحر حر خو ذکر عرفي حالت چې وی چې اده یغه د پورا فعل د جاء د پورا والمروحة و میج منصوب ذکر وی چې داغه میج مفعول مغاهو ده او مفعولات چې سمرا دي اټول د منصوبات نه دي و دا نحو امیر چې کی مثال دا جاء البرد والجبات اغا جمع مؤنث سالم دو اغه اعراب دا سدا هن مسلماتن رفع په صورت شه رأيتو مسلماتن د نصب په صورت شه د اغه اعراب په کسره سره ده و نصب په صورت شه یا په کسره سره ده د جر خو دا په کسره. رأيتو مسلماتن دوغش رأيتو فعل دے پرا مسلماتن مفعول به واقع کیږي و مررتو بمسلماتن دا مجرور واقع کیږي نو واو بمانی مغاول خبره وا چې یو واو بمانی مغا دا دوغش په حروف جراشه با بمانی مغا نن یې میش دا مناوی یعنی د مغانا د بانا مخششای بانا مخش چکیم مذکور ده و چکیم ده با مدخول ده لیا با الفاظ دیگر ده با مجرور دا دوا شاینا دغه یو سلوک شو ده یو معامله او سره شوې ده. ټیکلا مثال یې روکړه دا مشتا نحو لکا اشتريت الفرس بالسرجه میں نے گھوڑے کو اس کے زین کے ساتھ خریدا. زین کے ساتھ یعنی وسپا وزین دواړه وسپا وزین دواړه په یو ځای مې وکړل خالی وسپا مې نه وکړه خالی زین ما نه وکړ وسپا مې د زین سره وکړه مطلب یې دا شو با بمانی مغا یعنی خریداری چې دو د اشترایتو ولا فعل دغه بیاک وخت په وسپه و په زین دواړه باندې واقع شو دا ٹھیک شلا. ترکیب وی دغه جمله دا سے کیږي وقد تكون الباء ثابتة للمصاحبة. مصاحبة لفظ د باب مفاعلان ده فاعل يفاعل مفاعلة دا مصدر ده. مصاحبت ایک جگہ ہو جانا صحبت په یو ځای چې ډېر ملګري سره جمع شي. صحابي ته صحابي ځکه وایي چې هغه د نبی علیه السلام صحبت ته هغه نصیب شو نو مصاحبت د دویل یا د ډېرې شایع په یو ځای یو واقع کېدل. وقد تكون الباء ثابتة للمصاحبة قد چې په مضارع داخل شي به معنا کوي د تقلیل چې په ماضي داخل شي به د تقریب معنا یا کوي वो تحقیق منایا کوي په تحقیق سره و د تقریب منایا کوي هغه ماضی لشکر نږدې کو فعل حال تا تقریب په ماضی شه دوه معنی لري ماضی لشکی فعل حال تر نږدې کو
لکه همیش تاسې چې وایي که نه چې ایس پلونای وویته یا داینه دا ایس راغی ماضی وي خو فلحال ته هر اوسه کار نږدې و داسې دویشه قاده په ماضي داخلیږي نو کا جمله د مفهوم مطابق سیاق سباق مطابق بیا پته لګي چې دا کد د تحقیق ته پورا دا کده تقریب ماضی الالحال کدا معنا دو پشه شا قد برای تقلیل تکونو فعل ناقص الباء اسم ده تکونو ثابتتن دغه دلیل مصاحبت جار مجرور میش سره په جمله شدا دغه د پر میج دای ظرف مستقر وخلی ولی چې حکیم پرینا جمله په ذکر شوی دو په هغه جمله شه ظرف لغو موجود نه ده پرین ما ظرف مستقر ته استلاو ننوا ظرف مستقر ته وبوسی ثابتتن اچھا د فعل ناقص اسم و مرفوع وی و خبر وی منصوب وی نو ثابتتن و ثابتن میں ویل نو ویل ثابتتن میں ویل ویل چې باء مؤنث تا تکونو زنه درې کا الباء ثابتتل للمصاحبت اس مبتدا خبر شوی مناسبت وی کنه وی اغه مناسبت په ذریعہ خو مبتدا د خبر سره توړو شي نو الباء للمثابتتل للمصاحبت نو یو ضمیر و په خبر شو خسته شي چې اوی راجع وی با طرف ته الباء ثابتتن للمصاحبت ثابتتن شب اس چې ضمیر خو خله خو با حروف مؤنث دي نو میجوه مقدر فعل چې کی متوبوسی هغه و مؤنث توبوسی ٹھیک شلا اس کا تکونو زنه درې کې د مبتدا خبر شل تکونو ته په داخل کړل جمله اسمیه شلا دا افعال ناقصادي او مشبه بالفعل دغه ته ونواسخ یاوی ویل چې دا په مبتدا خبر داخل شي بیا مبتدا شدا تبدیلی روالي چې د مبتدا هغه حیثیت ختم شي چې هغه د نوم مبتدا او اخته به میج مبتدا نو یی به اسم زنه جوړ شي ٹھیک شلا نیر افعال ناقصه چې کیم دوی شیغه درسي مبتدا خبر زنه جوړوا افعال ناقص زنه درې کا مبتدا خبر زنه جوړ کا بیا ضمیر ته سوچ پشه کوا ضمیر و به دغه مبتدا مطابق وبوسه چې ضمیر چې مبتدا د مذکر وی ضمیر و مذکر ته وبوسه مبتدا د مؤنث وی ضمیر و مؤنث ته وبوسه مبتدا د جمع وی ضمیر و د جمع ته وبوسه اته سویلی دي چې مبتدا خبر شکی مناسبتی نه ضروری وی شا ثابتتل للمصاحبت ثابتتن صيغه د اسم فاعل هي ضمیر پشه مستتر آغا راجع په طرف ته الباء و سره د خپل متعلق ثابتتن صيغه د اسم فاعل سره د خپل ضمیر فاعل و سره د خپل متعلق دا شبه جمله خبر د تکونو فعل ناقص سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه نحو مضاف اشتریتو فعل الفرس مفعول به بسرجه با حرف جار بمعنی مصاحبت یا بمعنی مغا چې با حرف جار ذکر کوي بیا بویده دي چې دوی شي هغه معنا یا سره ذکر کوي شا با حرف جار برای مصاحبت یا برای مغا سرج مضاف هی مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه دا مجرور د با جار مجرور و متعلق شي په اشترایتو فعل پره اشترایتو فعل سره د مفعول به سره د اشترایتو فاعل شتا کنهشتا تو شاباش اشترایتو فعل سره د خپل فاعل سره د مفعول به او سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه مضاف الیه د نحو مضاف سره د خپل مضاف الیه دا خبر ش د مبتدا محذوف مثاله یعنی مثاله معنا مثالی دا یا دغه مثال دا چې دا نحو جمله
مثاله مضاف مضاف الیه مبتدا سره د خبر جمله اسمیه خبریه یا مش داسې ترکیبیا کوي شي چې نحو مضاف سره د خپل مضاف الیه دا مفعول به د اعنی فعل د پورا اعنی فعل سره د خپل فاعل و سره د مفعول به دغه جمله فعلیه خبریه تعدیه و رویه. وقد تكون الباء ثابتة للتعدية اس دو دشو عبارت شو خلی للتعدية دی کنا خو میج تعدية ته خو یو خو ثابتة نو تروبوسی چې په پر متعلق کی او یا دغه سه لاند ترکیبیا کوي شه لاند ترکیبی دا چې جار مجرور دا ظرف مستقر او ظرف مستقر پر متعلق ذکر چوشي به تفصیلی ترکیب شو د اکشولا ترکیب دا کنا نو مشتو سے واکشولا ترکیب کئی ثابتتانو تاو بوسی ثابتتان مشتو سے خبر جوڑائی بیا خبر چی جوڑائی خو مکمل جملہ وی روڑی کنا مقدر وقت تکون الباء ثابتتان للتعدیت برائے تقلیل یعنی کلا کلا تکون فعل ناقص فعل مضارع معلوم صیغہ واحد مؤنث غائب الباء اسم د تکونو ثابتتن صيغه د اسم فاعل هي ضمیر فاعل للتعدیه د پورا د تعدیه دا جار مجرور للتعدیه جار مجرور متعلق شي په ثابتتن پر ثابتتن صيغه د اسم فاعل سره د خپل ضمیر فاعل چاغه هيا ده او سره د خپل متعلق دا شبه جمله دا خبر د تکونو سره د اسم سره د خبر جمله فعلیه خبریه شا ترکیب میں وکو مخش میں وکو دے معنی نا یعنی کلا کلا بعد تعدیه دے پوراوی تعدیه سمانا یو فعل لازمی وی یو فعل متعدی وی دے فعل دو اقسام دی لازمی اغا فعل وی چه فعل پا فاعل پر جملہ پیراشی فعل فاعل بندے جملہ پیراشی متعدی اغا وی چه فعل فاعل نبادا دے مفعول تقاضا یا کئی ٹھیک شلا اس متعدی سے مفعول وی پر لازمی سے مفعول نہیں اس لازمی فعل بندے چه با داخلا کے بیا آغا متعدی شی لازمی فعل دے با پا ذریعہ سرا متعدی شی وہ متعدی فعل بندے دے کا با داخلا کرلا بیا وے آغا سرشی پا ایک شوی دے یو مفعول اضافہ شی ٹھیک شلا نو تعدیہ دا مانا دو تعدیہ یای تجاوز آگے بڑھنا ٹھیک شلا کنا یعنی د با پسر لازمی فعل یو درجہ مخ لوٹ شي یعنی مفعول حاصل کو کا متعدی فعل و به د با برکات سره د یو بل مفعول حاصل کو یعنی دو مفعول حاصل کو نحو قوله تعالی نحو مضاف قول مصدر مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ ذو الحال تعالی فعل ماضی معلوم فعل ماضی معلوم صیغہ واحد مذکر غائب تعالی فعل سره د خپل ضمیر فاعل دا جمله فعلیه حال ش د ذو الحال نه حال سره د ذو الحال دا مضاف الیه و فاعل د قول مصدر قول مصدر سره د خپل فاعل دا قول شو ذهب الله بنورهم ذهب فعل لازم لفظ دے اللہ یہ فاعل بنورهم با حرف جار نور مضاف هم ضمیر مضاف الیہ مضاف سره د مضاف الیہ دا مجرور د باجار دا جار مجرور د متعلق کیږي په ذهبا فعل پر ذهبا فعل سره د خپل فاعل سره د خپل متعلق دا جمله فعلیه خبریه مقوله اچھا یو بلا نکتا دا تعدیه سے میش مانا دے تعدیه بھی آئی کنا چھے لازمی فعل تجاوز کو کنا یو مفعول حاصل کو نو بنور هم سرا میش دات ترکیب یہ کئی چھے دے باپ واسطہ سرا دا نور هم دا مفعول بهیش دے زہبا دے پورا
نورهم مضاف مضافون الیه مجرور د با دا مفعول به په واسطه د با حرف جر د ذهبا فعل د پورا ذهبا فعل سره د خپل فاعل سره د خپل مفعول به جمله فعلیه خبریه مقوله پیش الوسطه یعنی با چې د کیم مجرور دا په تعدیه شوی د با مجرور چې دا مفعول به ګرځي د اخفال د پورا کا لازمی فعل و اغ د پورا مفعول به شي کا متعدی فعل و به اغ د پورا دای مفعول ثانی و ګرځي په واسطه د حرف جر ٹھیک شلا بل خبره د توسته دغه مولي مای چې سرنګ د حرف جر په واسطه سره لازمی فعل متعدی کېږي ذهبا فعل متعدی ش د با حرف جر په وجه سره نورهم نه مفعول به جوړ کو د غرنګ یو لازمی فعل چې باب افعال ته یوسه باب افعال ته یوسه په دغه سره دای متعدی کېږي شا ویل چې په ماضی شه تو ویلې دي په هوا او هيا واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب دغه ش ضمیر مستتر ده په نراش ضمیر بارز دي نو دا تام مضمومه د مشترک ضمیر بارز ده ذهبت بزیدن شه ذهبت بزیدن فعل با فاعل با بزیدن ذهبت فعل با فاعل بزیدن با حرف جر زیدن مجرور مفعول به بواسطه حرف جر با ذهبت فعل سره د خپل فاعل سره د مفعول به دا جمله فعلیه خبریه نو دا بهتره خبره دادو چې تعدیه په معنا شکل با پرتاوی به هغه با چې متعلق نه کې اجر مجرور چې متعلق نه کې په فعل پره چې هغه ځون ته ګوشي ته د بطور مفعول یود کې ویل چې تعدیه معنا دغه دو مفعول ورکی لازمینا متعدی جوړا کی و متعدی شه د یو مفعول اضافه او کی نو ته چې د پیغه جمله شه د مفعول ذکر وکي بیا بهتره خبره هغه دو اس د ذهبت بزیدن سمن اشلا اذهبته باب افعال ته تروړه د دوام مثال دا معنا د چې مصنف دا کیساتو ته در پیژانی چې د لکثرنګ چې باسره لازمی فعل متعدی شي د غرنګ د حمزه د باب افعال سره یا لازمی فعل متعدی شي لکه باب افعال اکرم یکرمو اکرم مزیدو اکرم گردان واحد متکلم تر رسوا اکرمتو بر اذهبتو بر وزن اکرمتو هو ضمیر مفعول به اذهبتو هو اذهبتو سے تا مضمومه دا ضمیر بارز د فاعل هو ضمیر مفعول به دا رجع چاته دا چې د مخشه ذکر وشو یعنی ذهبت بزیدن هغه جمله فعلیه خبریه مفسره ای حرف تفسیر اذهبته جمله فعلیه خبریه مفسره اپلایوا مفسره په فتحه د سین سره صيغه د اسم مفعول و دا عین بعد د مفسره په کسره د سین سره صيغه د اسم فاعل یعنی د غورسته چې دو د مفسره د تفسیر کوي دغه پهلا جمله چې ذهبت بزیدن دا معنا دو چې دایمو بیت ذهبت بزیدن دا څه معنا ونه کوي چې زه د سره لوړل نه بزیدن نه مفعول جوړ شو زیدن نه مفعول جوړ شو د با حرف جر په واسطه سره د ذهبت فعل د پورا معنا و ترجمه ویسے کوي میں زید کو لے گیا مو زید بیت